د ویلو ډول یې ماشیني نه برېښي. Tesla Model 3, known for its long range. خو آیا د جیمینای دغه ماډل په پښتو هم پوهیږي؟ ماته پښتو ژبه راښولی سئ؟ غږ نسي اړولی، خو که همدا جمله په پښتو ورته ولیکم چې څه راته وایي؟ تاسو ته په تجربه زده کولو کې مرسته کول غواړو. پښتو ژبه یو ککلي او غني ژبه ده. تاسو وینئ چې نه یې تلفظ او نه هم محتوا سمه ده. دا چې د ای آی یا مصنوعي ذکاوت د ماډلونو په روزنه کې څومره کار ته اړتیا شته چې یوه ورځ به په پښتو ژبه هم ورته معلومات راغونډ کړي او په سم تلفظ وویلی سي. په جرمني کې مې له احمد اڅکزی پوښتنه وکړه چې د قاموسونو په نوم پاڼه چلوي او په دې برخه کې په رضاکارانه توګه ډېرې خوارۍ کاږي. که ګوګل ترانسلیټر دی که چیټ جی پی ټي دی دا ټوله د نیچرل لینګویج پروسیسینګ یعنی طبیعي ژبې د پروسس ماډلونه دي چې دا د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا یوه څانګه بللی سو. د دغو ماډلونو د روزلو لپاره ډیرې زیاتې ډیټا ته اړتیا شته. د مثال په توګه که موږ د ترجمې یو پروګرام جوړول غواړو د هغه لپاره موږ په لکونو یا ان په میلیونونو جملو ته ضرورت لرو چې هغه په یوه بله ژبه ترجمه سوي وي. همداسې که موږ له وینا څخه و متن ته ډیجیټل متن ته د اړولو پروګرام پکار وي، موږ تاسو باید د نارینهو، د ښځو، د سپین ږیرو، د ځوانانو، د کوچنیانو د مختلفو لهجو جملو ته ضرورت لرو چې په غږ کې ثبت سوي وي او په متن کې لیکل سوي وي چې موږ بیا دغه ماډلونه په وروزو. په پښتو کې دغه ډیټا اول خو ډیره کمه ده، له همدې کبله دغه کیفیت چې دی د ماډلونو هغه د ډاډ وړ نه دی. له بل اړخه پر دې باندې د لویو شرکتونو انحصار دی. ګټور کار به دا وي چې موږ تاسو د پښتو دغه ډیټا چې ده هغه د اوپن سورس یا هر چاته د لاسرسي پرانیستې بڼه باندې ولرو چې هغه وړیا وي او د مثال په توګه په اجتماعي توګه د رضاکارانه کار په نتیجه کې منځته راغلی وي، هغه ته باید لاسرسی ولرو. په دغه برخه کې زموږ تاسو هغه انحصار چې دی هغه د نورو په لاس کې نه وي. موږ باید خودکفا واوسیږو او د هغه لپاره زما په فکر د حکومتونو، د دولتونو او د ادارو اکاډمیو لپاره اول د دغه موضوع درک کول پکار دي او بیا په دې برخه کې کار کول پکار دي. دغه راتلونکی چې دی، دغه مستقبل چې دی، هغه د ای آی د انقلاب راتلونکی دی. هغه ژبې چې د دغه انقلاب سره مل نه وي هغه به شاته پاتې کیږي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب دا نړۍ ته تغیر ورکوي، تر هغه څخه ډیر زیات لوی تغیر به دغه ای آی چې دی، مصنوعي ځیرکتیا، هغه به نړۍ ته ورکړي. له دې کبله پکار ده چې موږ تاسو په انفرادي توګه او هم اجتماعي توګه د پښتو د موادو د راغونډولو لپاره، د اوپن سورس موادو راغونډولو لپاره کار وکړو. کارپوهان وایي د دغه ډول تکنالوژۍ سره بلدتیا ښایي وخت وسپموي او کار اسانه کړي. خو لا هم دغه ماډلونه د ودې په حال کې دي او پر معلوماتو یې تکیه نه ده پکار.